کوپاري یو کوچنی سمندري کلی دی چې د کرویشیا هیواد په سویل کې موقعیت لري. کوپاري د زلزلې وروسته بیا رغونه د ټایل کمپنۍ پیل کړه. په 1911 کال کې د چک سوداګرو یاروسلاو پینکل او جان ماشا په نامه یو 2 نفرو ځمکه واخیسته او دا یې د سمندر غاړې په یو تفریحي ځای بدل کړي. لومړی هوټل د سټرینډ په نامه و او وروسته بیا د ګرانډ په نامه سو. د 1921 څخه تر 1924 کلونو په جریان کې هوټلونه پرانیستل شوه چې د برېښنا، لامبو حوض، د سپورټ میدانونه او حتی خپل امبولانس یې درلودلی. دوی غوښتل چې د اروپا د بډای خلکو لپاره یو د تفریح ځای جوړ کړي. له همدې فکر سره لومړی ګرانډ په نامه هوټل جوړ شو. دا هوټل د هغه وخت یو ډیر پرمختللی او شاهي هوټل و. د دې هوټل په جوړېدو سره د دې ځای شهرت خپور شو. د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه خلک د تفریح لپاره راتلل. دلته یې شپې او ورځې تېرولې. خو هر څه تل پاتې نه وي. د نورانیو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، په 1940 کال کې ایټالیایي پوځ دا سیمه ونیوله. دا ځای یې د تفریح د ځای څخه د یهودي بندیانو د ساتلو کیمپ ته بدل کړي. شاوخوا 1800 یهودیان دلته ونیول شول چې وروسته د راب کیمپ ته واستول شول او دا ځای د خندا څخه په چغو بدل شو. د جګړې نه وروسته یوګوسلاویا حکومت دا سیمه ونیول. هلته یې د پوځ د رخصتۍ لپاره تفریحي کیمپ جوړ کړي. له 1980 کال څخه تر 1980 کال پورې 15 نور هوټلونه جوړ شول. دلته د نظامي چارواکو، سیاستوالو او د خاصو میلمنو لپاره ځایونه وو. په 1991 کال کې یو بل فصل پیل شو. د کرویشیا د خپلواکۍ جګړه رامنځته شوه. د یوګوسلاویا پوځ د کوپاري پر هوټلونو برید وکړي. له درنو توپونو او فاسفورس په نامه بمونو سره یې هر څه وسوځول. ټول هوټلونو اور واخیستي او په کنډوالو بدل شول. پوځي ځواکونه دلته لنډمهاله پاتې شول، خو بیا هم دا ځای بې برخلیکه پاتې شو. وروسته بیا په 2000 کال کې دا ځای د ښار د پلټونکو لپاره خورا مهم ځای شو. یو خاموش، غمجن خو هنري ځای. د عکس اخیستو، فلم جوړونې او یوټیوب ویډیوګانو لپاره غوره صحنه وه. اوس په 2025 کال کې د کوپاري ښار بیا رغول کیږي. سنګاپوري پانګوالو او فور سیزن هوټلونه پلان لري چې دلته یو 220 خونې لرونکی لوکس هوټل جوړ کړي چې په دې سره به بیا د هغه مخکني رنګینې صحنې را تازه کړي او زیات شمېر لیدونکي به یې د لیدلو لپاره راځي. خو یوازې یو هوټل کوم چې د ګرانډ په نامه و هغه به بیرته رغول کیږي ځکه دا یو تاریخي هوټل دی. ځینې خلک هیله لري چې دا پروژه به دا سیمې ته نوي فرصتونه راولي. نور بیا اندېښنه لري آیا داسې نه وي هغه وروستنۍ صحنې بیا تکرار شي. دا ځای یوازې د خښتو او کانکریټو یو سیمه نه ده. دا د تاریخ، سیاست، درد، ښکلا او امیدو یو کیسه ده. له شاهي رخصتیو، جګړې، ویرانۍ او بیا رغونې پورې دا موږ ته ښیي چې زوال نه وروسته هم راپاڅېدل شوني دي. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.